السلام علیکم قدرمنو کتونکو. ایاز رضا ډیره موده پس د مایک د لارې مخې ته راغلی دی او د ریډیو چې کوم سلسله وه شپږ میاشتې مخکې زما ختمه شوې وه، یو ځل بیا مینوالو د درونه د 4 بجو پورې به کله کله ما د تهذیب نیټورک نه پیکن وي اشاره چې اورې په مختلفو پروګرامونو کې به تاسو سره ملاویږو، نو تاسو هم کولی شئ چې د 3 نه 4 بجو پورې تهذیب ریډیو پیکن وي اشاره چې باندې ټیون کوئ او مونږ اورئ. او کله کله به زه یوازې نه یم، کله کله به زما سره زما ډېر دروند ملګری او تاسو سهار سه یې هم وینو. هلو هاي ورته سلامونه احترامات ملګرو، چې څنګه درته ایاز رضا صاحب وویل دغه شان به موږ مخامخ کیږو د مختلفو موضوعاتو سره چې کوم د ژوند سره تړل شوي خبرې دي یا روانې دي، هغې به تاسو سره موږ چې کوم دی مخامخ کیږو، قصې به کوو. مطلب ټپه به می، متل به می، غزل به می، نوې خبرې به می او زړې کیسې به. زړې کیسې به کوو، نوې به خبرې کوو. نو دا یو داسې ګنټه ده چې په دې ګنټه کې به زمونږ ملګري ان شاء الله تعالی مختلف پروګرامونه زمونږ نه اوري او دا یو داسې ټیم دی چې په دې ټیم کې د هلکانو هم چوټي شوي وي او خلک د دفترونو په ګاډو کې راځي. نو دا داسې ټایم دی که نه، تاسو چې دې ټایم کې ریډیو اورئ که نه، بس تاسو به افسوس نه کوئ چې موږ دا ولې واورېدو. جی بالکل. دغه خبره. نو د وقاص صاحب نه به کله کله زمزمه هم اورئ د دوی خوږ اواز کې، او ورسره به زه درته د متلونو کیسې هم کوم چې د متل نه پس کیسه څه ده، د متل څنګه راغلی دی مخې ته او د دې متل وروستو چې کومه فلاسفي ده هغه څه ده. نو ان شاء الله تعالی اکن می شارچې باندې به تاسو زموږ پروګرامونه اورئ د ریډیو تهذیب چې کوم فیسبوک پیج دی په هغې باندې به هم موږ لایف راځو، نو تاسو په ټوله دنیا کې موږ کتلی شئ. قدرمنو هوښیاران وایي چې د خپل صادر سره خپې غځوئ، نو دا متل ما د هغه شازلمو ځوانانو لپاره وکړلو څوک چې بې ټیمه او بې وخته خپل مور پلار د دې لپاره تنګوي چې بس ما ته راواچوه چې شل شي. نه، دومره پیسې د مور پلار نه ډیمانډ کوئ چې څومره هغوی افورډ کولی شي. د هغه موبایل ډیمانډ د مور پلار نه مه کوئ چې کم مطلب دا دی چې هغوی په خپله هم نشي استعمالولی او تاسو نه به ورک شي، خراب به شي. یا د دې نه علاوه ځینې ماشومان وکاسر صاحب خپل والدین ته سبق به خپل وایي، کالج ته به خپل ځي، خو ورته وایي چې ماله موټرسایکل واخله، ماله گاډی واله. نو داسې هم نه دي کول پکار. او تاسو خپل مستقبل جوړول لپاره د هغې نه پیسې ولې اخلئ که نه، لکه داسې خپل پلار مور ته شرطونه مه تړئ. نو باید قدرمنو اورېدونکو چې تاسو به د 3 نه د 4 بجو پورې د تهذیب ریډیو دغه پروګرامونه اورئ او په تلو تلو کې به دا درته خامخا وایم چې د ایاز رضا افیشل چینل د یوټیوب د سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ او ان شاء الله تعالی زه وکاسر سه به دارنګې کله کله مازدیګري کې تاسو ته مخامخ کیږو. د خدای په امان، ښاد آباد او بریالي اوسئ.